الحمدلله ټول ثنا صفت ټول تعریفونه صرف الله تعالی دی رب العالمین چې د ټول کائنات نظام چلئی ایاک نعبد یا الله موږ صرف تا ته سر ټیټو بلې چا ته نه ټیټو نه مو ټیټ کړی دا چې ته ما ټیټېږي بیا مو د دا سر کټ سي و ایاک نستعین یا الله موږ صرف تا نه مدد او ملاتړ غواړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ته موږ په صحیح لارې روان کړه صدق الله العظیم درود شریف ووایه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد علم الله بعدد رحمة الله بعدد معارف القرآن بعدد فضائل القرآن زیرہ قربانی کہوں ادھر ازغلی بن کہوں تاسو ته موږ دا ناره بار بار کوو چې رب ذوالجلال نه بغیر زورور څوک ته خولې خوږېږي خولې الله جل جلاله نه بعد زورور څوک ته موږ پلارو نیکو ته خولې ته دا خبره وراچولې وه الله نه بعد زورور حکومت ته و موږ ډېر ټیم بعد په پوه شو چې دا خو درواغ وو حکومت خو موږ دوه پیسو نوکر د الله نه بعد زورور کوم د کوم زیری مې دا ده چې یو تور خامار چا په کورمې خړو اوبور نه ناست و ډي سي ډپټي کمیشنر لاړې ختم شو ولې بندوې د لاس به تر ماس کړم تا ته خو توره خاماره ما ډېر وویله او توره خاماره تا ته ما ډېر وویله چې ته پښتون یې پښتون سره زیاتوب مه کوه پښتون نه قرار شه کور مې خړې اوبه راکړه شل لکه کرناله غنم و شین فصل خربوزو فصل مې تباه کېږي بچی میں تباہ کیجی نوجوانان میں تباہ کیجی سپینجیری میں تباہ کیجی تورسرے میں تباہ کیجی خود تورا خامارا نبے منلا زوز پکوار سورانگ وزا سبا ته به درځي لوټیا چونچې د به مهارونه تر اچوي مبارک پسه حکومت ته وایه چې دلته چې ډي سي لږه چې دا یې خپله کورمې ته لاړ شي ګېټونه چیک کړي کنې آبه د پکوړ سوران تر باسه زه
داسې ته وایم چې دا مړه چې په کوواک سورنګ ووتله اوس په پاته شه دا مروته بېټنه به د کور دروازې ټنګوي په پښتنوالې دې نه پرېږدم په پښتنوالې دې نه پرېږدم چې د مانه د څوره غنمو فصل خربوزو فصل خراب کړو او په ملنګ ګاډي او په منظر فقیر باندې 40 ګاډي ته درولي وو دا پته به له تا کوله زمنو به دې کوم زه ډیپلو ته وایم او کمیشنر بنو ته وایم او ډیاجي ته وایم چې او تورو خامرانو داسې خو خالي پټرا سره په تبادلې باندې لاړو اتا به زه ګریوان زه کوم هغه باده به ځي کوم نه قرار شه کوم نه قرار شه کوم نه قرار شه کوم نه قرار شه نن ما کوم دغه چې تصریح ته چې ما ته پرون یو سړي له مدینې نه ټلیفون وکړ مدینې نه ویله مسجد نبوي ته ګډېږو په ویډیو کال یې کړه ویډیو کال ویل هلته دعا درته کوو خو کچمال د په کار وو باړې یې له باړې به 500 کسان ټوپکو سره بمو سره دوشکو سره ترلاسه دا یې له مدینې ما ته کار وکړو چې خالي یو وایس میسج ما ته کوه 500 کسان به اصلې سره له باړې نه درځي او په 2 غنټو چې به ته جوړي بازار ته تررسي پیدا منظور پښتون ټلیفون ورکړی خو داسې و چې موږ شپې خپل یو سیسټم یې هغه له وجې ما موبایل نسو اټینډ کولی ټولې دنیا ته منظور پښتون دا پیغام ورکړی ده چې دا مروت ادا بیٹھنای سمالنار یا تکبیر لگئی جب منظور پښتون ته جوړي میدان چې ولاړي ټولو نه مې ډېر زورور بادشاه د روم ځکو او اسمانو مالک رب ذوالجلال خو پاسر باندې ګواه ده چې ته مال موقع راشي جنگ بدر غونډه به انشاءالله فرشتې لږي مولانا محمد عمر صاحب حشمت خان نور د بیتنو شاملولو میر مولانا نور بادشاه صاحب ټول بیتني قوم ته وایم چې نن په دغه میدان خړو اوبو ته خپلو خریانو سره ولاړې که سبا په ګیس کمپنۍ درېدلې چې تا 100 کسان بیتنای وځي زه به 500 کسان درځم عید نبادا با بیتنیا ماما په ګیس کمپلیټ مولانا نور بادشاه صاحب مولانا محمد عمر صاحب ټولو شاملولو حشمت خان دا درته وایم چې خوریان ترتیایي چې وا ماماګانو عید بادا په ګیس کمپلیټ ته ودرېږه یو ور خو د خورۍ وګوره چې خورۍ د څوره بې غیرته ده څوره غیرتي ده ملک بہادر صاحب او ملک بہادر صاحب
ټول ښاماران اوس نشته ده چې خدایان ماماګان بیا سره جګړه وي ته به خپل سیاست ور باندې کوو ټول ښاماران نشته ده انشاءالله یا مروت بیٹنی دا نعرہ دا چې مروت بیٹنای بای بای 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 سارا پښتون بای بای سارا پښتون بای بای سارا پښتون بای بای چې کوم دشمن ما ماما واروا چې کوم دشمن تا ده هغه ما دشمن ده چې کوم تا دوست ده هغه ما دوست ده چې کوم تا خیر خوا ده هغه ما خیر خوا ده چې کوم تا بد خوا ده هغه ما بد خوا ده چې کوم تا عزت ده هغه ما عزت ده چې کوم تا شامله ده هغه ما شامله ده چا چې دا دوه شاملې سره جلا کولې دا ټول ښاماران غداران وو که څوک زمدي هغه د خدای خاورې لاندې کړي امین بله خبره درته کوم له دغه خوښه ده نه هغه به سبا ته کوم وستي وسه ویکا مړه یاره مستي چې به راشئ باندې اشغال به کړو بله خوږه خبره دا ده چې کوم نه له کورمې نه ډایرکټ تا نیر ته راغلی ده چې کومه مطالبه یې ده موږ چې دروازې چیږې ته هغه چې حکومت خپرې لګیا کړې دي خټه زنده باسي تیاری ترته کوي ګوروبای ترته خلاصوي ګوروبای به د پلار مني ګوروبای به د نیکه مني ګوروبای به د هر نیکه مني ګوروبای به د هغه زړه نیا مني یوه بله خوږه خبره د خوا نن وکړله درته کوم ویکا نه کوم نه کوم نه نوره شاته وایي چې بیا دې قدر کوو یوه به بله خبره ته وکړم نن چا ویلي دي چې دا دهشتګرد دي دا څه شی دي دهشتګرد دي زه به لیست کې دهشتګرد تاسو ته تر اوسه وکنه که خوښه مو وي دهشتګرد ایخ سړي ته وایي چې د کوم وینې شي غوښې خوري یا ډوکې خوري دومه نقشه دهشتګرد ایخ سړي ته وایي چې هغه د کوم په عزت او په غیرت او په پګړۍ نه خفه کېږي دوه دهشتګرد ایخ سړي ته وایي چې کوم چې نن انتشار بې اتفاقي پیدا کوي څلورمه دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې پاکستان آیین قانون نه مني دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې د پاکستان خاوره نه مني دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې د قرآن قانون نه مني دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې انګریز قانون چلوي دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې انګریز پاره دا یې خپل قوم بې عزته کوي دهشتګرد هغه سړي ته وایي چې دلته ما بیټلو ګیس د ما خړې اوبه سیمنټ فیکټري کابل خیلو فیکټري دغه چې ما ته حق نه راکوي دا دهشتګرد دي دا ما ته دغه ته مجاهدین وایي دغه ته مجاهدین وایي دې ته څه وایي مجاهدین اوس یو چیلنج ورکوم
ټول مروت قوم پیچلي قوم له طرفه پښتون قوم له طرفه چې کوم وکیل راولیا کوم قانوندان راولیا کوم افسر ډیسي کمیشنر راولیا کوم عالم راولوي کوم مفتی راولوي دغه میدان ته راشئ په لو سپیکر باندې مناظره سره وکړه پکار دا ده چې مباهله سره وکړي علما ناستي مباهلې اجازه ته اوس نشته مباهله دې ته وایي چې دوه فریقه به یو به ورتاله زه په حقه یم بل به ورتاله نه ته په ناحقه یې زه په حقه یم بیا میدان جوړ کړو بیا به ووتل زمون هر شای اولاد بیا روباسو بیا دعا وکړه چې یا الله چې کوم په حق دي په خپل حفظ و امان چې وساته چې کوم په ناحقه دي هغه تباه برباد کا بیا به په هغه میدان چې کوم په ناحقه واباته میدان چې تباه برباد سله اوس که مباهله علما اجازت را کوي موږ مباهلې ته تیار یو که بیا مناظره سره کوي بیا مناظرې ته تیار یو که په شریعت یې سره کوي که پاکستان په آیین قانون یې سره کوي او که پښتنو په رواج یې سره کوي دغه میدان ته دې راشي ساؤنڈ سسٹم به لګي یا لوري به 45 کیلو والی یو سړی او ته چې څومره راوسته واشي هغه راوله بیا به فیصله پرې وکړو مولانا محمد عمر صاحب او مولانا نور بادشاه صاحب دا به ججمنانی که پړ مې کړې پړ یا به سزا کوم درکوي په خره به دې سپروي او مخ به در توروي او پاکستان ټولو بازارو چې به دې شوروي او که پړ دې کړه بیا ما ته مخ ورتور که په بازارو مې وګرځوه راځه که نن راځې او که سبا راځې او که بله ورځ راځې اخیره خبره درته کوم او کومه په ولاړې به 2 منټه ودرېږو ولې نه مولانا درېږو به په ولاړې ودرېږو او کومه علما موجود دي فجانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا که زه پچه غلطه دلم بیا د علما ما ته فتح را کوي من قتلا بالحق فهو شهید چې څوک خپل حق پاره مړ شي دا شهید ده قرآن پاک چې الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شهید چې څوکي هغه تبا مړ نه وایي شهید همیشه د پاره زمدای ده نو تاسې موږ دا عهد به کوو چې دغه خپل حق پاره به خپل ځانونه شهیدان کوو که نه شهیدان کوو بیا که نه شهیدان کوو بیا دوه شیان غواړو امن غواړو خړې اوبه یې پړمې والې غواړو امن غواړو پړمې خړې اوبه غواړو دغه پاره به ځانونه شهیدان کوو که نه شهیدان کوو بیا بیا دا دوه ټکو ناره سره لګوو چې څوک لاس نه کیچیږو ما ځنه کسان یې نه چمچیا لوټې یا حق یا شهادت 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 یا حق یا شهادت